غلا کول خو ګناه ده، جرم دی، او د الله د کور نه چې غلا وشي دا به څومره لویه ګناه وي. من خبر شو یو مسجدي غریبانان خلک د غریبۍ په روپو په چاندو باندې لډ سپیکر والی، ماشین والی، یو پی ایس والی، بیټري والی، سولر سیستم ولګي، پکې ولګي، او د شپې په هغه خلک راشي، اسرائیل نه، يهود نه، هندوان نه، سکان نه، هغه خلک په د شپې راشي چې د ورځې په همدې جماعت کې منځونه هم کوي او لا اله الا الله کلمې وایي او بیټریان یو پی ایس یو ماشینونه تیوسي. دا ګناه به کم حد ته رسېږي چې د الله کور بې لډ سپیکره شي او د الله کور بې بجلی پاتې شي. پیزار نه ورکېږي، نه ورکېږي. مسلمان چې مسجد ته راشي پیزار ته ورک شي. تیر هفته 2 کسانو که 3 کسانو ناستو، ما تپوس وکړه دا ولې؟ وایي دې 3 واړو نه چا پیزار وړي دي. نو هغوی ته ما هېڅ هم ونه ویلې، خو په دې سوچ کې ومه چې یا الله کسان خو ولاړي، اوس د پیزار غل معلومول خو ډېره سخته ده. ولې؟ راننوتې په پیزار کمزوري کې زړو کې راننوت او بیا یې نوې خوښې کړې او په خپو یې کړې، د ده څه پته لګي؟ خو په دې فکر او سوچ کې ومه چې د انسانان څومره زړور شو، داسې فکر نه کوي چې د چا پیزار وړم دی الله ته سجده لګوي، ازار به راته وکړي، خیرې به راته وکړي، دی به کور ته خپې بل رواني، د الله د کور نه ما په خپې بل دی روان. مسجد ته راننوځه، باترومونو ته ننوځه، پلاس او رینچ راوالي او نلکه او بمبک ولاو. څومره غله منګه په دې جومات کې ونیول او بیا څه وایي؟ وایي بچي مې نهر دی. و چې بچي دې نهر دی، دا روډ دې څه دپاره دی؟ په دې روډ باندې ودرېږه، د چا نه غلا وکړه. غلا خو اسم کې، خو په دې ځای کې دا ګناه ده ته ډبل شي. دا د الله د مهلت دنیا ده، د مهلت صبر کوي ډېر زیات. د الله صبر د هر چا نه ډېر زیات.